ډېر ښکلی انسان یې، خو د دې ځای نه خلاص ایمان دی نشته. صحیح ویم که دروغ ویم؟ بس تاسو اول ما ته یو خبره وکړله چې ته دا ګیره ولې خرې؟ بېشکه زه ګیره خروم خو ایمان مې شته دی. ملګرو شهید خان صاحب دغه جهیلي پیران نه یو ډېره زبردسته انټرویو اخیستې ده. دغه جهیلي پیران چې خلک خطابه سي ورته وایي مختلفه تعویضونه مه کوو، تاسو به مختلفه کارونه وسي، کوم کارونه چې تاسو کول غواړئ. نو په هغه کې ډېری داسې خلک وي، ډېری داسې ښځې وي چې هغه غلط کارونه کول غواړي او راځي بیا په دوی باندې تعویضان کوي. نو شهید خان صاحب ورغلی دی، تر دوی نه انټرویو اخیستې ده، د دوی چې څه هم 2 نمبر کارونه دي هغه یې بېنقاب کړي دي. نو راځئ دوستانو دغه انټرویو واورو، د شهید خان صاحب خبرې واورو، هغه نه چې کوم سوالونه کړي دي د هغه جوابونه واورو. نو راځئ دوستانو مکمله ویډیو وګورو. ډېر ښکلی انسان یې، خو د دې ځای نه خلاص ایمان دی نشته. صحیح ویم که دروغ ویم؟ بس تاسو اول ما ته یو خبره وکړله چې ته دا ګیره ولې خرې؟ بېشکه زه ګیره خروم خو ایمان مې شته دی. صحیح. ستا چې کوم مخ دی که نه په دې باندې هندوان مسلمانېږي، کومه کواره چې الله درکړي. ستا ضمیر تا نه ملامته کوي چې دا کار غلط دی، د عوام سره دوکه کول. او چې زه درته ثبوت وښیم د کور د ورانېدو نو بیا به سي بس هغوی زما خاوند دی، خوښ مې نه دی. دا ګوره څنګه چې تاسو خلکو ته ووایې که نه چې داسې به وشي هغسې به وشي، خو داسې موږ هم دوکه کوو. تاسو خلک، تاسو عوام دوکه کوئ، موږ تاسو دوکه کوو. دا خو منې که نه؟ بلکل. سر د پاسه سري دا خو منې که نه؟ بلکل. دا ته چې کوم کار کوې ته ښه کار وی؟ دا خو ښه نه دی. ښه نه دی، غلط کار دی. غلط دی. یو پن کې زه یو شی منم، لکه زه ګرځم ما پکې روغ سړی ونه لید، یو شی منم چې 3 پیرې به پوره کوئ. دا ټول وایې 3 پیرې، لکه په یو پیر هم په غریب پړه نه سوځي چې څومره مال پرې لوټ کوي. نه تا پردي زنانو په ګېډه لیکل نه دي کړي. دا اوس زما ذهن کې نه راځي. راوله ذهن کې زه لږ سوچ پې وکړم. څه ووایم؟ نه دي کړي. اوس معلومات راته ذهن بند دی، کړي مې پته راته نشته او که نه مې کړي پته راته نشته. دا کار دی ناجیزه دی، بېتولې دی، مې کوه، پردي کورونه مه غر کوه. زه ستا نه نفرت نه کوم، خو ستا د کردار نه نفرت کوم. په غلطه یې که نه؟ په غلطه یې که نه؟ بلکل. توبه ولې نه وباسي؟ توبه وکړو وباسي، آرام کوو. تعویضونو کار کوم. څه قسمه تعویضونه کوئ؟ بس دا بیمارۍ دپاره چا څه مینې محبت هم کوئ؟ ستاسو نامه څه ده؟ دیدار علي. دیدار علي. د دیدار د نامې مقصد څه دی؟ دا خو راته لږ ووایه. دیدار مقصد چا سره ملاقات کول. دیدار کول. دیدار کول. دیدار. څومره وخت نه دا کار کوئ؟ مو تقریبا 3 کاله مو شوله. د دې عملیاتو کار چې کوئ دا مو چېرته زده کړي د عملیات؟ دا اوس مو والد صاحب دا کول هغه ماته اجازه راکړې. نو پیریان دي در سره که خاپیري دي در سره؟ هېڅ هم نشته. هېڅ هم نشته. تعویضونه په خپله لیکئ؟ په پیریانو خو یې نه لیکئ؟ نه. کم خلک ډېر راځي؟ کومو مریضانو علاج کوئ؟ د بیمارۍ علاج ډېر کوو. د بیمارۍ. د مینې محبت هم کوئ؟ کوو. داسې تعویض هم کوئ چې یاره د چا کور رانیږي؟ نه دغه نه کوو. نه کوئ؟ پخه خبره ده. به دغه داسې دغه پکې راشي بعضې کس خبر وکړي خو لکه ول هغه کار بیا لکه الټه کوو ولا د کور ولا جوړو. لکه تاسو کور جوړولی هم شي ورانولی هم شي؟ نه ورانولی نه شو. ورانولی نه شي؟ نه شي ورانولی. لکه یو کس خبر وکړي دوی وایي چې مونږ کور جوړولی شو ورانولی نه شو، اوس به درته ثبوت ښایو او چې زه درته ثبوت وښیم د کور د ورانېدو نو بیا به سي؟ نه لکه دې صاحب نه دی، لکه اوس تاسو ما لرالی که نه او تاسو ما ته وایي چې دا کس دی په ته باندې یو تعویض کول دی که نه پوه شوې، او دی یا تباه شي یا د بیمار شي یا د خراب شي نو موږ هلته ښه وکړو خو کار ولا هغه شانتې نه کوو. او څومره پیسې هلې دغه کار؟ به دا د کار خبره د 1000 روپو نه 200 300 500 زه 1000 پکې دا لکه اوس دې کې بعضې شیزونه داسې وي که نه چې هغې کې لکه اوس په صحیح باندې یو کار لیکو که نه په هغه کو چا 10 روپۍ ورکړې کو 100 روپۍ وکړې کو ور هم نه کړې شکرانې صاحب چې کوم مشک زعفران دا پکې استعمالوي که نه په هغې باندې بیا هر څه راځي. چې مشک و زعفران مشک پېژنې؟ زعفران هم پېژنې؟ تا چې یو مریض له ساختونو ورکړي دی نو هغه په مشک و زعفرانو خو نه دي؟ بس بعضې پکې شته و صحیح لیکل دی او څه چې زعفران کټ چې کوم دی دا کټونه تاسو دلته را کیمرې لګې وګرځوئ
دا کټونه چې کوم دي کې اپریشن یې کوي که څنګه دا دغه اوس کسان کې لیکه ښه کسان کېني لکه دلته ښه ګڼئ ګڼه چې آشان ډېره نشته ښه پهله مخکې به ډېره ګڼه وه څومره پیسې دې پیدا کړې په دې مداریتوب کې دونه هم نه دومره ټایم نه دی شوی ها ستا ضمیر تا نه ملامته کوي چې دا کار غلط دی دو عوام سره دوکه کول نو چې غلط کار کې غلط دی او چې سم کې سم دی سم دی سم چې غلط کې ستا ضمیر سوچ ته چې دا کم کار کې دا صحیح دی نو فرض کې خو خراب شته نه تاسو ګوره تاسو چې کم کار کوي دا غلط دی که صحیح دی دا جواب راله راکړئ نو دا خو لکه هر څه کې خپل دغه دی که نه چې ښه کار کوي نو ښه دی چې بد کوي نو بد دی ګوره دوه لارې دي یو د دوزخ ده یو د جنت ده بلکل موږ جنت منو هر سړی وایي چې الله ما جنت ته بوځي خو د جنتو اعمال نه کوو جنت ته تیارې نه کوو دا خو منې که نه بلکل ماشاءالله په سنتو ډېر برابر یې خو دا کار دی بېتولې دی پرون تاله دوه کسه راغلي بلکل راغلي یو زنانه یو کس بلو دا زما کسان ما ته لږ په غور وګوره کېدی شي ومې پېژنې پروګرامونه دې کتلي زما ستاسو نوم به شهید خان دی که څومره آفرین شهید خان نوم دی او زما کوشش همداسې بلکل تا پسې ډېرې غټې کمپلینې وي پردي کورونه دې وران کړي نه مې دی وران کړي زه به تا ته ګوره زه د بغیر ثبوته کار نه کوم بلکل تا له پرون یو زنانه راغلې وه د وګوره ستا د لاس دي بلکل اوس به ته ما ته دا هم وایې چې په دې تا څه لیکلي دي تا هغې له یو تعویض ورکړو چې دا په نوم کې ده او جی دې تعویض کې څه کمال و چې په نوم یې ښودی ناوی چې کم خبره ما ته کړې وه که نه جی جی ما اوس لکه تاسو خیر ده که جی جی دا به هم ګورئ او زه به چې تاسو ته ما کم لیکل کېږم تاسو ته زه اوس وایم چې دا څه راپاره دي او یې ما ته خبره کړې وه یو شان دی جی جی خو ما هغه شان کار نه دی کړی جی جی نه دا زعفران لیکل شوي دا واضحه کړل او جی دا زعفران نه دي دی که دا تا ثابت کړو په مشکو زعفران نو دې کې چې یو نو زه به تا ته پوزه راکاږم په هغه کې چې لکه په فاروق شاه صاحب راشي که نه جی دا د زعفرانو لیکل دي د مشک پوینټر دی آفرین دا تاسو څه لیکلي دا لږ وضاحت وکړئ د دې دا د الله نومونه دي دا الله نوم داسې لیکي دا څنګه چې تاسو لیکلي کنه ستاسو رایټینګ داسې دی همداسې راټینګ ښه جي دا لږ وښیئ چې دا دوی چې دا ما د الله نوم لیکلی دی دا دوی وایي چې دا د مشک او د زعفرانو دواړو لیکلي نه صرف زعفران دي صرف زعفران دي زعفرانو لیکل به زه اوس تاسو ته وښیم زعفرانو لیکل داسې دا پوینټر دی ښه دا تاسو څه لیکلي دي دا خو انسي دي که نه دا خو د الله نومونه نه دي که نه دا اوس بسم الله نقش دی ښه دا د څه نقش دی دا اوس باتې دي نه باتې دي که نه او جی دا به څه کوي لوګی کوي به او جی دا به لوګی کوي دا به لوګی کوي دې سره به انسان مړ کېږي نه تاسو هغې ته ویلو که نه چې دا عمل تاسو شروع کړئ او نه نه هغه ته ما ویلي وو خو ما وی پوه یم کړه ها پوه شوې لکه اوس تاسو هغوی ته ما هم وي جی جی پوه شوې دا کتاب ضرورت نشته الو د خاوند سره دا تعویض پر